په زوره غږ هغه نام څه دی رڼا بڼ ده رڼا بڼ ده او دا یو مجله ده میګزین ده غریب دې پړسېدل په آزاد په دې کې چې شو دا تا وویله مثال مجلسونه کوه خبرې کوه دوی چې یو هغه جوړ سره ډبډبوس و ترنم کې وویل ډب ډبوس کوي سرې مچۍ خوړلی د غومبس کې ټک ورکړی د سم یې پړسولی ده چې شو ډبوس کوي سرې مچۍ خوړلی ده سم یې پړسولی ده مخته نوره څه کیسه ده ډبوس کوي سترګې یې چونچي لکه د چینه چې راغلی وي سرې مچۍ خوړلی د غومبر یې پړسېدلې پړسوبه کې ترې جوړ کړی ده ډبوس کوي سرې مچۍ خوړلی ده سم یې پړسولی ده ساده داسې وویل په د بمبرو په غارو کې به لاسونه والل کله به په چوژو ویستې کله به په لرګو ویستې دم بیا راکوڼې شوې سم یې وخوړوی سم کار یې ور وکړو دغه ده ډبوس کوي ډبوس کوي سرې مچۍ خوړلی ده سم یې پړسولی ده یعنې له دې ستا دا زده کړو چې په بمبرو باید کار سړی نه ولري سړی باید بمبرو کار ونه لري هر دیوال ته خیږي یو خو د بمبر هم کړي یو خو له دیوال هم راولي او اوس د بمبرو وخت هم ده دا راته وایي دا د بمبرې چې کوم نیش ده دا په ژمي کې ډېر خطرناک که په دوبي کې په دوبي کې اوس دوبی شروع شو بمبرې خو نو تاسې وینئ لرې ځینې ګرځئ کار مه په لرئ په بمبرې چې کار نه لري دا کار نه در باندې لري که د بایي یو ور داسې کار په ولارو بیا در راکاټ شي داسې جاز در باندې راکاټ کړي بیا د کار در وکړي بیا به نو دغه واړه حالي جي مخته نور چیش پکې و بیا چرګ چې چرچک وایي بچانو پسې پړک وایي چرګ چې چرچک وایي بچانو پسې پړک وایي توره سانډه سپینه کته کله پرته کله کښته وړکې اندوکي په سر یې د چابړي یو کمر را پریو شاده تر لاندې سو کږه وږه په غره خطه څاګه یې ترخه بیا وایه خوږه ښه دا راته وایي دا رساله یا دا مجله چې تا وویله رڼا بڼ له دې څه ته څه وایې مثال فایده یې وسوه نه وسوه یا ته خوشحاله سوې نه سوې خوشحاله خیر یې و فایده یې وه نه یې وه داسې یو نوې کیسه چې ته وایې دا غټه که دا ماته نه وای راکول سوې نو بیا به زه داسې له مشکلاتو سره مخ وم یا چې اوس دې راکړه به یې دونه فایدې یې راورسېدې په حساب باندې یو 20 فایدې یې بیان د ډېرې فایدې سه یو څه و سړی ښې خبرې وې ښې خبرې مو وایي پکې وویلې جي بل یو څه و ډېر ښه سبقونه سړی مطالعه خوند ورکوي وایي له مطالعې سره مې شوق پیدا شو چې اوس کتابونه ووایم زبردست بل بیا یو څه بل سبق یو ډینګ و یو لومړی ډینګ ته دوکه ورکوله ډینګ نه ورکوله مثال باید موږ چاته دوکه ورنه له دوکې به لرې ګرځو ښه بله داسې غټه فایده مثال چا شیطانت نه کوو چا سره جنګ نه کوو جنګ دا هم غټه خبره ده دا چې پکې زده کړي له جنګ او جدله به لرې ګرځو جي څوک تا سره بد وکړي ته ښه ورسره وکړه بد مه کوه ښه بل داسې بله غټه فایده شاباس زبردست